په غزني او د کابل او جلال آباد پر لویه لار 2 ځوانان څنګه مړه شول او په کونړ کې له یو 15 کلن ځوان څخه ولې او چا سر غوڅ کړی بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. نن د 15 یا پنجشنبې ورځ او د 1404 لمریز کال د اوري 14 او د 2025 زیږدیز کال د اپریل 3 نیټه ده. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د غزني د قرهباغ ولسوالۍ د کوبي کلي اوسیدونکی قیوم خان د کابل په سروبي کې د انځور اخیستو پر مهال اوبو ته غورځېدلی او تر اوسه یې مړی او ژوندی ورک دی. د نوموړي د کورنۍ غړو زاویې رسنۍ ته ویلي دغه پیښه د اختر پر 3 ورځ رامنځته شوې، خو دوی تر اوسه د جسد په موندلو کې نه دي توانېدلي او له اړوندو برخو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د کابل او جلال آباد پر لویه لار له لغمان دروازې سره د احمد شاه په نوم یو بل ځوان هم د سیند پر دیوال د انځور اخیستلو پر مهال سیند ته غورځېدلی او مړ شوی دی. زاویې رسنۍ ته د احمد شاه خپلوانو ویلي نوموړی د کابل اوسیدونکی و او دې سیمې ته په چکر وتلی و. بلخوا د کونړ له پیچ درې څخه زاویې رسنۍ ته دغه انځور او معلومات رسیدلي چې ښیي ناڅرګنده کسانو دغلته شاوخوا یو 15 کلن تنکی ځوان حلال کړی دی. د هغه جسد د یادې ولسوالۍ په ډبرځای کلي کې موندل شوی. دا چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوي او چا دغه کار کړی لا یې بشپړ جزئیات نه دي ترلاسه شوي، خو سملاسي اسلامي امارت د پیښې په اړه 3 کسان نیولي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.